محترم په تله د میزان به د چا اعمال تللی کېږي. نو د محققین او علماو په نیز باندې د درې قسم خلکو اعمال به هغه په تله د میزان تللی کېږي. اول نمبر هغه خلک دي چې د هغوی په عملنامه کې د سره ګناه نه وي، د هغوی سره تشې نیکیان وي. داسې خلک به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې ډېر تعداد کې وي. دوی به بغیر د حساب کتاب نه نیغ په نیغه جنت ته ځي. دویم هغه کافران دي چې د هغوی سره به کفر په وجه هیڅ نیکي نه وي، یعنې ټول عمر به په کفر شرک کې تیر کړی وي، د دوی سره به د سره څه نیکي نه وي. دا خلک به ډایرکټ چې کوم دی دوزخ ته ځي، په دې کې به هیڅ رعایت نه وي. او دریم قسم به هغه بې عمله مسلمانان او کافران وي چې هغوی ګډ وډ عملونه کړي وي، هغوی سره څه نیک عملونه هم وي، او د کافرانو نیکیان به د هغوی د کفر په وجه هیڅ حیثیت نه لري. البته دومره خبره ده چې د هغوی په عذاب کې به څه ناڅه سپکوالی راولي. باقي داسې مسلمانان چې د هغوی نیکیانې او بدیانې ګډې وړې وي، د هغوی دا نیکیانې او دا بدیانې دواړه به وتللی شي، بیا به وکتلی شي چې په دې کې کم چاوړی چې کم دی هغه دروند دی. چې کم دروند وي یا به د جنت فیصله وشي یا به د جهنم فیصله وشي. او د کومو خلکو چې نیکۍ او بدۍ دواړه برابر دي، نو هغوی به اعراف ته انتظار دپاره بوتلی شي، او په آخر کې به څه موده پس د هغوی په حق کې سفارش قبول کړلی شي. الله جل شانه دې موږ ټول جنت ته بوځي، او الله جل شانه دې موږ ټول د جهنم د اور نه وساتي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د قیامت په ورځ سپین مخ رافاسي، د تور مخ د رافاسېدلو دې الله پاک موږ وساتي. وما علينا إلا